زموږ سفر روان ده مخته په وای علاقې دې ته وایي کوشش مو دا ده چې دنیا ته دغه دنیا ښایست ښکاره کړو چې وزیرستان صرف خلک په ناامنۍ باندې نه پېژني وزیرستان ښایست هم ځان ته یو ځانګړتیا لري او دې ځانګړتیا په وجه باندې ممکنه ده چې دنیا پې خبره شي او دنیا دې طرف ته هم توجه وګرځېږي ځکه چې په نورو علاقو چې په ټوریزم باندې ډېر زیات کار کېږي سیلګري راځي ورته خو وزیرستان دغه شکل چې کوم ده چې کوم دغه قدرتي ښایست دا تر اوسه پورې چا بیا کتلی ده او نه چاته پته شته رزمک چلن دی کومه پلان یعنې ډګر و هغې نه بره غر ته راوختو الکسندر چیک پوسټ ته کله چې موږ ورلو هلته موږ ته وویل شول چې کمانډنټ صاحب بار ته واک کوي نو تاسو ته اجازت نشته چې تاسو په دې لاره باندې بره وخیځئ نو موږ غر باندې په خپله راوختو دلته دې ټایم ته دې خوا ته ما سره ښکاري د رزمک هغه خوا شوال او دغسې افغانستان بارډر بیا دې خوا ته ما سره راشي دې خوا ته علاقې چې دي هغه بیا شمالي وزیرستان میرالي او دغه علاقې دي زه به تاسو دا ووایم چې دا وخت یې موږ وینو چې دغه د ورځې تر موږ نه لاندې ګرځي موږ په ورځو باندې پاس یو یو خوندوره ننداره چې دا هغه پیش کېږي ما سره دلته زه وینم چې ټنګ ټکور یوه غونډه روانه ده شیرالله خان وزیر صاحب دې علاقې په حواله ورته ووایه دا نوم یې څه ده کومه علاقه ده دا موسم نن داسې جوړ شوی ده که دا هر روز دغسې جوړ وي په دې ګرمۍ چې دومره سخته یخني چې ده اول خو ستاسو یو جهان مننه چې تاسو راغلو چې دغه رزمک بورخیل سیمه بورخیل کښې د متخیل چې کوم شاخ دی هغې زموږ ذاتي دغه جایداد دی خو که وګورې چې یو طرف ته خدای موږ ته دا نعمتونه درخشلاره کړي دي او بل طرف چې که وګورې د موږ سیمه ته خاوره ته صرف بد امني خورسي خو دلته چېرته ترقیاتي کارونه یا نور داسې د زندګي چې کوم روزمره کیسې دي مسایل دي هغه دلته چېرته ته نه ویني اول که دغه ویني دغه علاقه ویني دلته روډ نشته بجلي نشته اوبه نشته او دلته خلکو عام خلکو راتګ څومره اسان ده دلته عام خلکو راتګ لکه چې وګورې موږ ته خپل هم ډېر مسلې دي چیک پوسټونه دي داسې د نور کوم چې سیر والی یا کوم ګرین سپاټونه دي هغه ته دو نه ور پرېږدي نو په کار ده چې دلته دو دا یو چیک پوسټونه کم کړي نصرت داور صاحب مهرباني عدنان صاحب دا ذکرخیل دوی ورته وایي داسې یو قوم دی چې هغې نام ذکرخیل دی دلته آبادي شته او دا آبادي ساحت پورې پرمننټ وي هغه مایګریشنل یا سیزنل مایګریشنل کې دا خلک نه راځي رزمک په حوالې سره سپیشلی په دې میاشت کې په جون جولای کې دا خبره بالکل مشهوره ده چې دلته د ورځې 12 بجې نه یا د 1 بجې نه دېخوا بیا باران کېږي او چې باران وي نو دا د رزمک یو بالکل یو هایټ دی ټاپ دی چې هلته نه بیا دا وریځې کې مونږ تاسو ډي بي اوس او دا وریځې وي بیسیکلی د دې دپاره چې کوم زمونږ پارلیمنټیرینز دي یا زمونږ کوم ایم پی ایز دي یا هر څوک چې کوم دي یا ایڈمنسټریشن دی یا پروویژنل ګورنمنټ دی یا فیډرل ګورنمنټ دی دا به انتهایی زیات سیریس کېږي چې تر څو پورې د اوسه پورې کم د دوی سیریسنس دی ریګارډنګ د ډیولپمنټ چې د دې علاقې حوالې سره بالکل نیل دی هېڅ هم نه دي هلته روډونه که تاسو وګورئ یو دوه درې چې راته ووایه بنیادي طور باندې دلته څه پکار دی چې دا علاقې ته خلکو توجه واړېږي صاحب اب دلته ګلوبل ویلیجنګ دپاره یو پراپر ټیکنالوجي پکار دی چې هر څوک هغه چې کوم پبلش دی شیزونه دلته 4G 3G کنیکشن پکار دی چې دا پبلیکیشن کې یو لوی رول پلی کولی شي او لوی رول به پلی کړي او بله دا چې دلته هوټلنګ پکار دی چې کم ګورنمنټ سایډ باندې یا ټوریزم ډپارټمنټ سره کم داسې فاونډیشنز دي چې هغې په حوالې سره دلته روشي چې کوم موږ پرایویټ پارټنرشپ ورته وایو پبلک پرایویټ پارټنرشپ هغې په ترو باندې دلته سیټینګ وشي نو دا به ډېره ښه په روډز باندې روډ سیفټي حوالې سره روډ سیفټي او روډ دا دوه شیزونه علیحده دي نو روډ سیفټي حوالې سره چې دلته کار وشي دلته روډونه جوړ دي خو د سیفټي حوالې سره د دوی پراپر کار نه دی شوی نه کیوي په باندې بس جوړ دي بیا پرېښودي دي ډېره مهرباني ما خو دا یخني نوره نه برداشت کېږي نه شي زغملی هلته موسیقۍ نه خوند واخلو ورسره